د علماو مرګ دا داسې نه دی چې لکه یو عالم چې زموږ د منځ نه لاړ شي چې دا یو شخصیت لاړ، یو صورت لاړ، غوښه لاړه، هډوکي لاړو، وینه لاړه. نه نه، داسې کس زموږ د منځ نه لاړ چې د هغه په تلو سره قیامت را نږدې کېږي. داسې کس زموږ د منځ نه لاړ چې هغه ته ویلی کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث. د علماو مرګ دا یو لوی مصیبت دی. او ځکه مشهوره خبره ده، امام حسن بصری رحمه الله وی زموږ په وخت کې به علماو دا خبره کوله: موت العالم ثلمه فی الاسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. د یو عالم مرګ دا په دې دین کې یو کمی پاتې شي. بس د عالم د مرګ نه دی چې کله مړ شي که نه، نو دین کې یو سوری وشي، کمی پکې پاتې شي. کمی څنګه پاتې شي؟ یعنې هغه بیانونکی یو کم شي، او دا بیا داسې کمی پاتې شي، او دا ځای داسې خالي پاتې شي چې د شپې او د ورځو ختمېدو پورې بیا داسې څوک نه چې راشي او دا ډک کړي. ځکه چې ټول علما یو شان نه دي. د هر عالم خپل علم دی، خپله تقوا یې ده، خپله پوهه ده. دوی د یو بل ځای هم اکثر نشي نیوی، د یو بل ځای اکثر نشي نیوی. او دا واضح خبره ده، ډېر علما مړه شوي دي د امت مشران چې د هغوی کشران هغه ځای بیا نه دی راټینګ کړی، او کله داسې شوي دي چې هغه کشر د مشر نه تکړه شوی دی. خو د هر عالم خپل ځای دی. نو د عالم تله دا په دې اسلام کې یو سوری پاتې شو، یو ځای کنډم پاتې شو، خالي پاتې شو چې دا ځای بیا څوک نشي ډکولی. او ځکه امام ایوب السختیاني رحمه الله به وي چې کله ما ته څوک ووایي که نه چې په اهل حق علماو کې څوک مړلی، نو ما ته داسې ښکاري لکه زما د بدن بعض اندامونه چې پرې کړی شي. د دوی ختمېده زما بدن ورسره ختمېږي، ځکه چې د علماو ختمېده دا معمولي خبره نه ده. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد عالم يموت بموته خلق كثير. شاعر وی په الله مې دې وي قسمي، نقصان دا نه دی چې زموږ نه مال ورک شي، نقصان دا نه دی چې زموږ نه ګډه بیزه مري، نقصان دا نه دی چې اوښ او غوا مري، نقصان دا دی چې داسې یو عالم زموږ نه ورک شي. يموت بموته خلق كثير، چې د هغه د مرګ سره ډېر مخلوق مړ شي. داسې انسان پسې به نه خفه کېږي چې د هغه د مرګ سره ډېر مخلوق مري. یو عالم مړ شي، د هغه لکه موږ د په دې موقع باندې دا بیان کوو چې نن مشهور عالم الشیخ عبدالحمید رحمه الله پرون وفات شوی دی، نن ښخ کړی شو. یعنې د شیخ صاحب مثال به ورکړو، یا د هغه مثال به ورکړو. یوازې د شیخ صاحب مرګ د هغه د کور ور دپاره صدمه نه ده. د کور ور دپاره خو دی چې هغو ته کور خالي پرېښود، بچو دپاره ده، د ښځو دپاره ده. خو د هغه شاګردانو سره به څه کوي چې د هغه نه یې سبق وي، د هغه نه یې علم زده کوي. او شاګردان بیا چې په ټوله دنیا کې، په ټوله دنیا کې د داسې عالم په فلسطین کې، په کویت کې، په سعودي عرب کې، په قطر کې، په بحرین کې، په جزایر کې، په سوریا کې، یورپ ملکونو کې، هر ځای کې د هغې شاګردان د دې عالم د مرګ سره دا ټول مړه شي. دا د کار سړي دي، دا د څه سړي دي؟ دا د کار خلک دي، دا د کار خلک دي. دا مضبوط راونیسئ، ځکه چې د دوی په مرګ سره امت ختمیږي، دوی په مرګ سره یو ټولګی ختمیږي. او که ته په دنیا پورې ډېر ونښلې که نه، او د ځان نه انجینیر ورسره هم جوړ کړه، او ډاکټر هم جوړ کړه، او ساینسدان هم جوړ کړه، او سیاستدان هم جوړ کړه که نه، او مړ شوې، کیسې دې څه شوه؟ ختمه سره کې پاتې شو، هېڅ نه دی پاتې. دنیا مالداران د دې دنیا نه تللي دي. څوک یادوي؟ الا هغه یادوي چې هغه او سره یا علم یا ډېر لوی تاریخ یې پرېښودی د دین، جدا خبره. دنیا بادشاهان تېر شوي دي، ختمه شوې ده قصه. ډاکټران د پېژنګلو ډاکټران پکې دنیا مړه شوي دي، خبره یې ختمه شوې ده.
انجینیران مړه شوي دي، ساینسدانان مړه شوي دي، خو علما هغه خلک دي که نه چې خلک دا ژوندي چې دوی به راته مړه ښکاري او د هغوی هغه مړه به راته هم څه ښکاري، هغه به راته ژوندي ښکاري. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.